د عامه روغتیا وزارت له لوري د هیواد په 21 ولسوالیو کې عمومي روغتونونه جوړیږي. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال محترم الله عبدالغني برادر اخوند په مشرۍ د ملي تدارکاتو کمیسیون له لوري په دوه وروستیو ناستو کې د هیواد په 21 ولسوالیو کې د عمومي روغتونونو جوړولو پروژې منظورې شوې. دغه روغتونونه د عامه روغتیا وزارت له لوري جوړیږي چې ټول پرې شاوخوا 1.5 میلیارډ افغانۍ لګښت راځي او مالی تمویل یې د اسلامي امارت له لوري کیږي. دغه پروژې د نورستان ولایت په کامدیش، د زابل ولایت په ارغنداب، د جوزجان ولایت په منګجیک، د بغلان ولایت په ډنډي غوري، د کندهار ولایت په دامان، د سرپل ولایت په سانچارک، د فاریاب ولایت په پښتونکوټ، د سمنګان ولایت په حضرت سلطان، د غور ولایت په شهرک، د میدان وردګ ولایت په دایمیرداد، د کونړ ولایت په خاص کونړ، د بلخ ولایت په البرز، د کندوز ولایت په قلعه زال، د هلمند ولایت په ګریشک، د پروان ولایت په شینوارو، د فراه ولایت په پورچمن، د خوست ولایت په لکن، د تخار ولایت په ورسج، د کاپیسا ولایت په الاسای، د کابل ولایت په شکردرې او د بدخشان ولایت په درایم ولسوالۍ کې تطبیقېږي. په یادو ولسوالیو کې به د عمومي روغتونونو په جوړېدو سره د لرې پرتو سیمو خلکو ته په معیاري ډول روغتیايي خدمات ورسیږي او په دې برخه کې به د هغوی موجودې ستونزې حل شي. د افغانستان اسلامي امارت د موجودو امکاناتو په صورت کې پوره هڅه کوي چې په ټول هیواد کې په ځانګړي ډول په هغو سیمو کې چې روغتیايي خدماتو ته لاسرسی نه لري او یا ډیر محدود دي، هلته په ټولو معیارونو برابر خدمات وړاندې کړي.